دوه بد خویونه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په مؤمن کې دوه بد خویونه یعنی دوه بد عادتونه نشي یو ځای کېدلی، یو بخل او بل چې کوم دی هغه بد اخلاقي ده. دا روای ترمذي کې دا ذکر شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په مؤمن سړي کې دوه بد خویونه یا دوه بد عادتونه نشي یو ځای کېدی چې هغه بخل او بد اخلاقي ده. یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان بنده چې کله د الله جل جلاله د رضا لپاره په مانځه ودرېږي نو ګناهونه یې داسې رژېږي لکه د ونې څخه چې پاڼې رژېږي. صحیح ترغیب کې دغه ذکر شوی 386. نو ډېر ښکلي په زړه پورې حدیثونه چې تاسو ته موږ وړاندې کړل، یقیناً چې ستاسو به خوښ شوي وي.